دینا هر هغه سړی چې هغه د ابولهب په شان کارونه کوي خلکو ته تکلیف ورکوي مسلمانانو ته تکلیف ورکوي مسلمانانو خویندو ته تکلیف ورکوي میندو ته تکلیف ورکوي جماعتونو نه خلک بندوي د الله د دین مقابله کوي دا وایي دا وابي دی د دې سره مه ګرځه هغې سره مه ګرځه دا وکوه دا مه کوه او چې څوک د هغې خبره نه مني بیا هغې ته تکلیف ورکوي په حکومت باندې په زوره باندې زورور دی که نه الله وایي دغه ابولهب په شان د هغې هم سزا ده ډېر به تاسو داسې لیدلي چې د الله د دین مقابله کوي بیا الله رب العالمین د هغې په جنازه باندې څوک نه ودروي بیا چې کله مړ شي د چا د زړه نه ورته دعا هم نه خیږي الله وایي تبت یدا ابي لهب وتب هلاک شو هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب وتب هلاک شو ما اغنى عنه ماله وما کسب فائدہ ورنکړه دته مال د او هغه څه چې دی ګټلیو مراد د کسب نه څه مراد دی مطلب دا دی نه ورته مال فائدہ ورکړه ډېر مالدار او نه د بچو چې دته فائدہ ورکړه خلک وایي که نه یاره جز خاندان لرمه بچی لرمه وریرونه لرم ملاتړ لرم الله وایي ما اغنا عنه ماله وما کسب چې د الله د دین مخالفت دی کو د الله د دین سره دشمنی کوله نه به ستا مال په کار باندې راځي نه به د بچي په کار باندې راځي الله به درنه واخلي تفصیل د ما کسبه څه شی دی هغه بچي دي حدیث کې راځي که نه چې ان اولادکم من کسبکم ستاسو اولاد ستاسو کسب دی ستاسو خواري ده که نه نو الله وایي دلته فایده ورنکړه